د روحي ویبپاڼې درنو اوریدونکو او لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مو ومنئ په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ خوشحاله او د ساعت په کلیو کې نغښتي وئ درنو لیدونکو دا ځل مو بیا هم د غاښ سخت درد لپاره شپږ بیړنۍ کورنۍ درملنې در وړاندې کوو لیکنه ډاکټر نیک محمد ویال د غاښ سخت درد لپاره شپږ کورنۍ درملنې د غاښ درد یوه عامه ناروغي ده لاملونه یې ډیر دي د هغه کسانو غاښونه زیات درد کوي چې سوري ولري مات شوي وي او یا تور شوي وي خو له دغه کسانو پرته د ډیر ګرم او یخ خوراک څښاک وروسته د ځینو خلکو غاښونه درد کوي په اوسني دور کې د غاښ درد لپاره په لسګونه ډول درمل او ګولۍ شتون لري چې ډاکټران یې توصیه کوي خو په کم لنډ وخت کې د غاښ درد لپاره دغه شپږ کورنۍ بیړنۍ درملنې تر اوسه ګټورې تمامې شوي دي اول اوبه او مالګه د چای یوه یا دوه کشغې مالګه په نیم ګیلاس اوبو کې واچوئ د 2-3 دقیقو لپاره یې په خوله کې ونیسئ او په ځانګړي ډول هغه غاښ پکې غوپه کړئ چې درد کوي دا چاره 3 ځلې ترسره کړئ په پایله کې د غاښ درد له منځه ځي دویم د یخ ټوټه که شونې وي یوه ټوټه یخ په یو ټوټه ټوکر کې پټ کړئ او بیا یې له بهر خوا په هغه غاښ پورې ونیسئ چې له درد یې ځورېږئ دریم لونګ طبیعي بوټی دی د غاښ د درد په وخت کې په خوله کې ونیسئ د درد کوونکي غاښ په سر په فشار سره د لونګ نیول د غاښ درد کموي او همدا ډول د غاښ التهاب له منځه وړي څلورم هوږه د غاښ درد د مضرو بکتریاوو له امله وي هوږه د خپل تیز خوند او بوی په واسطه کولی شي چې دغه مضرې بکتریاوې ووژني او د غاښ درد آرام کړي پنځم د چای استعمال شوې کڅوړه په اوس وخت کې د چای یو ځل ګټه اخیستونکې کڅوړې به مو لیدلې وي چې په جوش اوبو کې ایښودل کیږي کله چې غاښ ډیر درد کوي نو د چای کڅوړه به جوش اوبو کې کیږدئ او بیا راپورته کړئ چې معتدله ګرمه وي بیا یې د غاښ ترمنځ ونیسئ او شپږم هایدروجن پروکساید مایع په ډیرو کورونو کې د لومړنیو درملو په کڅوړه کې د هایدروجن پروکساید مایع هم وي د غاښ د درد په وخت کې په هایدروجن پروکساید مایع سره خوله ومینځئ نو درد یې آرامیږي د افغانستان نړۍ او سیمې د مهمو خبرونو پیښو او جریانونو په اړه د تازه پر وخت او دقیقو خبرونو لپاره د روحي ویبپاڼې د یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نوي او تازه ویډیوګانې پر وخت درته ورسیږي